Das Niesen معنا برنجه. دیا هوستن. هوستن معنا ټوخی. دیا هوستن. Die Grippe معنا زکام. Die Grippe. Das Fieber. Fieber معنا تبه. Das Fieber. Der Herzinfarkt معنا د زړه حمله. Der Herzinfarkt. Die Windpocken. Windpocken لپاره په پښتو کې اصطلاح لرو وایو شری. یعنی کله چې په انسان باندې دانې راوخي چې بدن یې تکثر شي هغې لپاره بیا موږ Windpocken استعمالوو. Die Windpocken. Der Hautausschlag معنا خارښ. Der Hautausschlag. Die Krämpfe. Krämpfe موږ د هغه ډول مریضتیا لپاره استعمالوو کله زموږ په عضلاتو کې شخي وي او دردونه راباندې وي هغې لپاره بیا موږ استعمالوو Die Krämpfe. Die Allergie. Allergie معنا کله چې حساسیت چې موږ ولرو یا الرژي هغې لپاره موږ استعمالوو Die Allergie. Das Asthma. Asthma معنا سابندي. Das Asthma. Die Erkältung. Erkältung معنا کله چې پرنجې او ټوخی سره یو ځای شي په انسان باندې یخني راشي هغې لپاره موږ بیا Die Erkältung استعمالوو. Das Nasenbluten. کله چې د پوزې نه وینه بهیږي هغې لپاره موږ دا اصطلاح استعمالوو. Das Nasenbluten. Die Krankheit. مریضتیا. Die Kopfschmerzen معنا سر درد. Die Kopfschmerzen. Die Bauchschmerzen معنا د خېټې درد. Die Bauchschmerzen. Die Rückenschmerzen معنا د ملا درد. Die Rückenschmerzen. Ich habe Fieber. زه تبه لرم. Oder ich habe eine Grippe. زه زکام لرم. صحیح شوله؟ کله چې زه مثال نورې مریضتیاوې اضافه کوم وایم چې ich habe Asthma. زه استما یا سابندي مریضتیا لرم. یا وایم چې ich habe Husten. زه ټوخی لرم. Ich habe Kopfschmerzen. زه د سر درد لرم. د خپل ځان په رابطه وایم. کله چې زه غواړم د علي په رابطه باندې خبره کوم زه څه رقم وایم hat Herzschmerzen. هغه د ستوني درد لري. کله چې غواړم یو مېرمنې په رابطه خبره کوم زه به یې څه رقم وایم sie hat Bauchschmerzen. مطلب هغه مېرمن یا هغه د خېټې درد لري. نو کله چې موږ سټرکچر یا جوړښت برابرو لومړی موږ ورپسې پرونامن ورپسې موږ د haben verb او ورپسې موږ مریضتیا یو ځای کوو ورسره لکه مثال په ډول زه وایم ich habe Rückenschmerzen. زه د ملا درد لرم. oder ich habe Beinschmerzen. د پښې درد لرم. یا ich habe Brustschmerzen. زه د سینې درد لرم. Ich habe hohen Blutdruck. زه مثال د وینې لوړ فشار لرم. Ich habe hohen Blutdruck. Ich habe Obergewicht. Obergewicht ویل کېږي overweight. کله چې د انسان وزن بیخي زیات وي د هغې لپاره بیا موږ Obergewicht استعمالوو. سره رقم وایم Ich habe Obergewicht. Ich habe mich verletzt. ما خپل ځان زخمي کړلو. Ich habe mich verletzt. که چېرې تاسو د علي په رابطه خبره کوئ سره رقم وایي مثال hat sich verletzt. هغې خپل ځان زخمي کړلو. jemanden einen Ratschlag geben. یو چاته مشوره ورکول. که چېرې زه چاته وایم چې ich bin so müde. زه ستړی یم. زما مشوره به څه رقم وي ورته geh schlafen. ورشه خوب وکړه. که چېرې یو کس ماته وایي چې ich habe Obergewicht. زما وزن ډېر زیات دی. زما مشوره به څه شی ورته وي ورته وایم چې mach eine Diät. یو ډایټ وکړه درسره یو پرهیز وکړه درسره. Ich bin krank. زه مریض یم. Ich bin krank. Oder mir geht es nicht gut. زما صحت ښه نه دی. Mir geht es nicht gut. Oder mir geht es schlecht. زما صحت ډیر خراب دی. Mir geht es schlecht. که چېرې تاسو له ډېر زیاته خرابې مریضتیانه کړېږي هغې لپاره تاسو کولی شئ بیا د میزرابل کلمه هم استعمال کړئ. میزرابل مطلب یعنی کله چې تاسو ډېر خراب هستئ. کله چې غواړئ یو چاته خپل احساس ووایئ زه مثال ښه احساس نه کوم زه به یې څه رقم وایم ich fühle mich nicht wohl. زه ښه احساس نه کوم یا ښه احساس نه لرم. ich fühle mich nicht wohl.